السلام علیکم لیدونکو، هیله چې ښه روغ او جوړ اوسئ. زما لومړی کتاب تورغم ان شاء الله ډیر زر چاپ کیږي. آیا پوهیږئ چې په پاکستان او افغانستان کې د یو کتاب لیکل څومره ګران کار دی او بیا د هغې چاپ مرحلې ته رسول څومره ګران کار دی؟ زموږ هیوادونه زما مقصد تل پاکستان او افغانستان ځکه چې دواړو طرف ته پښتانه اوسېږي، نو په دې باندې موږ باید سره پوه اوسو. د ټول نه لومړی لانجه دي چې پبلشران دي چې دوی ټول به نه یادوم، خو تر یو حده پورې زیات دي چې د وخت او د پیسو دواړو تباه کوونکي دي، خو بیا هم په هر حال باندې کتاب د چاپ مرحلې ته رسول او دلته لیکل دا ډېره غټه خبره. بیا دغه چا لپاره چې په اول ځل باندې یو کتاب لیکي او هغه هم ناول وي، نو ناشران او قانع کول چې دغه کتاب چاپ کړي هغې ته پیسې را برابرول. ځینې خلکو دا داسې ښکاري چې د کتاب ولیکي نو سیده به یو نه یو سپانسر پیدا شي او دا به د کتاب چاپ کړي. یا مثلا افغانستان کې چې مخکې کتابونه به چاپ کول یا چې به مثلا سندرې ویلي و که ډرامې به یې جوړولې، خو زه بس ته یو پارلمان وکیل د څوک پیدا کړو د امریکایي ډالرو ښه بمبار، نو کتاب د سپانسر پیسې هم درکړې، ستا هم پکې جیب خرچه ووته، یا به چې سندره وویل دومره پیسې به درکړي چې ستا سندرې قیمت به هم وه، سندره به دې پې ریکارډ شو. خو اوس بدبختانه چې افغانستان خپل د افغانستان خلک په خپله باندې پیسو ډېر زیات قلت سره مخ دي. همدارنګه که موږ چې فکر وکړو نو د کتابونو مارکیټ هم ټول په افغانستان کې ډېر زیات خراب شوی دی. د پښتو کتابونو ټول نه لوی مارکیټ یا ټول نه لوی ځای د خرڅلاو چې و هغه افغانستان و، چې پښتونخوا کې به کتابونه چاپ کېدل او هلته به لیږل کېدل. خو اوس بدبختانه چې د افغانستان مارکیټ ډاون دی د کتابونو لپاره، د دې پبلشرانو د کتاب چاپ کولو ته زړه نه ښه کوي. په هر صورت تورغم زما اولنی ناول دی او تورغم ما د چاپ مرحلې ته رسولی دی. انشاءالله چې ډېر زر به تورغم ستاسو تر دورشله در ورسي. او په تورغم کې دیسه او ما ولې د تورغم ناول ولیکل. اصل کې د تورغم ناول د افغانستان د سقوط یوه ریښتینې کیسه ده. تاسو به ځینې فلمونه کتلي چې د هغې په سټارټ کې د هغې په کور باندې لیکل شوي چې بیسډ آن ا ټرو سټوري، یعنې د یوې ریښتینې قصې پر بنا باندې لیکل شوی داستان دی. نو همدغسې تورغم هم یو د ریښتینې کیسې په بنا باندې لیکل شوی ناول دی. اصل کې ما غوښتل چې زه خپل خاطرات ولیکم د افغانستان د سقوط نه، چې د افغانستان حکومت څنګه راوپرځېدو. په هغه وخت کې زه د افغانستان د مرکزي ملي راډیو تلویزیون د خبریال بحث کابل کې اوسېدم، نو هر څه ما ډېر له نږدې نه کتلي وو. ما غوښتل چې هغه ولیکم. بیا ما فکر وکړ چې زما خاطرات ښایي لوستونکو ته جالب ونه اوسي او نه لوستونکي پیدا کړي، نو هغه مې د ناول ژانر ته واړولو، کرکټرونه مې جوړ کړل. نو په کرکټرونو باندې مې د افغانستان د سقوط کیسه کړې ده. په هغه کې مې ډېر جالب خاطرات د هغې ورځو راوستي دي. د افغانستان د سقوط عموما ټول دلایل پکې دي او همدارنګه د مینې یوه ډېره خوږه کیسه مې په هغې کې فکشن کړې ده، چې هغه د پښتونخوا د یو خدایي خدمتګار د لور او د ناول د مین کرکټر ترمنځ د مینې کیسه ده. او په همدارنګه په پښتونخوا کې د پښتو د ادب او د پښتو د لیک د فروغ کیسه ده، چې په کومه توګه باندې دلته پښتو ادب مخې ته ځي او څوک یې مخې ته بوځي او په دې کې د چا رول دی. بیا د پښتونخوا د خلکو برخورد د افغانانو سره، د افغانانو برخورد د پیښور د خلکو سره. که په خلاصه یې درته ووایم نو تورغم ناول د مینې او د ټراژیډۍ او قوم پرستۍ یو مجموعه ده. مینه، قوم پرستي او ټراژیډي، درې واړه کې به یو اړخ هم ستاسې د مطالعې د حس نه امیده کېږي نه، او انشاءالله چې ډېر زر به ستاسو ته دروشل در ورسي. تورغم زه په خپلو شخصي پیسو باندې چاپ کوم. دا دې مطلب نه دی چې پبلشران زما د کتاب چاپ کولو ته چمتو نه دي یا زما کتاب د چاپ وړ نه یا دومره ارزښت نه لري. خو تاسو ته ما مخکې کیسه وکړه چې پبلشران ټول د افغانستان د حالات د وجې دومره کنګال شوي دي چې یو هم دومره پیسې نه لري چې د بل چا کتاب چاپ کړي. حتما به یو سپانسر ګوري، حتما به داسې یو څوک ګوري چې هغه ته د نغدې پیسې درکړي، چې بدبختانه زما د لاسه په هغوی پسې ګرځېدل نه کېږي او نه مې هغه د پښتنو خبره چاته د خوله خوارول د لاسه کېږي. نو ځکه زه دا په خپل شخصي لګښت باندې چاپ کوم او انشاءالله چې ستاسو ټولو تر دورشله به در رسو. نو ستاسو نه امید کېږي چې د مینې، قوم پرستۍ او ټراژیډۍ او د یوې ریښتونې کیسې
د ناول سره به مینه کوئ واپس به سره خلوص کوئ او هدي عقل زما د دومره خواري او د دومره صداقت نه وروسته به زما کتاب کلام د فروش نه پاتې کی قسم دا کتاب ما کلام د فروش په نیت یا د ګټې په نیت نه دی لیکلی ما پښتو ادب ته د خدمت او خپل قوم د رابع درولو د لپاره لیکلی دی نو ان شاء الله امید مې ده چې قوم بوم د تورغم سره مینه کوي